بالکل وقار صاحب داسې کار دی چې ارباز صاحب یو ښه انسان دی، ډېر زبردست اکټر کړې ده. جهانگیر خان صاحب نه مې کړې ده زما. بالکل بالکل جهانگیر از د بیسټ اکټر. او نه زه تاسو وختي ویلي سلیم ارباز، خو زه بالکل سلیم ارباز نه یم، زه سلیم خان یم. تاسو هغه کار ونه کړو چې مطلب چې یو مین کریکټر د لپاره تاسو چېرته دوی وانه غوښتئ، مطلب تاسو خو باډي لینګویج او فیس بیوټي هر څه برابر دي، څه وجه کیدی شي داسې؟ بل راځم تاسو ژوند طرف ته، مطلب تاسو واده کړی بچیان مو شته؟ موږ دا ټول اکټران چې کوم دي دا ماشاءالله ټول خانداني خلک دي، تعلیم یافته دي، 15 واړه وخته منځونه هم کوي. چې پلیز مونږ ته ډمان مو وایه، په دې زمونږ د اکټرانو ډېر زیات رخه پکېږي، لایک کرکټ، لایک باکسنګ، لایک ایجوکیشن، ان ایوری فیلډ. سو آئی ایم سو پراؤډ آف پښتون نیشن. دا نور غم خادمې دغه نور لم ته پرېښې د قام غمونه بڼمه اوزګار نه یم پیره. سلامونه قدرمنو، زه یم وقار جاني د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې، او نن یو وارې بیا راغلی ما نشتراباد ته، چېرته چې زموږ یو ډېر تکړه هنرمند سلیم ارباز خپل ژوند کوي. او تاسو ته ما مخکې هم تېره کړې وه چې نشتراباد یو داسې ځای دی چې مطلب کم فنکاران اداکاران دي دې ځای ته راځي، د خپل روزګار خبرې اترې هم کوي. ما سره په څنګ کې ولاړ دی سلیم ارباز پروګرام کې درته هرکلی ویم. ستړی مه شه او ډېره مننه کوم پروګرام ته د وخت راکولو. مهرباني د ټولو نه مخکې خو السلام علیکم. او د قرار ټي وي زه ډېره شکریه ادا کوم چې زه خپل انټرویو دپاره انوایټ کوم. جی سلیم بھائی دا راته چې ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله ژوند خو بالکل ښه تېرېږي، د الله پاک رحم دی، کرم دی، او بس مصروفیات دی یاره، ګرمي ده او د ژوند هلې ځلې دي، بس ژوند تېرېږي. صحیح ده. په لنډو ټکو کې لږ ځان معرفي کا، مطلب ستاسو خپل استوګنه کوئ، کور کلی مو کوم ځای کې دی، او بیا د شوبز حوالې سره مختصر غونته خبرې وکړئ. څنګه چې مطلب ګرانو مینوالو د پته ده زما نوم سلیم خان دی، زه پېښور اوسېدونکی یم، او مطلب دې نه پس به راشو ما کوالیفیکیشن طرف ته. ما د پېښور یونیورسټي نه ایم اے اسلامیات کې کړې ده فرسټ ډویژن کې. او مطلب شوبز فیلډ سره خو هر انسان خامخا شوق لري نو دې فیلډ ته راوځي. سلیم بھائی دا راته ووایه چې شوبز کې مو څومره وخت شو، څومره ټایم مو کار کړی دی؟ وقار صاحب زما خو شوبز کې تقریبا 12 سالو شو. 12 سال نه زه شوبز کې کار کوم، او مونږ چې مطلب څومره د دې فیلډ خدمت کړی دی، خاص د دې عوامو دپاره چې مطلب عوامو ته انټرټینمنټ میلو شي، خو مطلب مونږ دا خپل مدد په خپله باندې کوو. یو بل سلیم بھائی زمونږ زیاتره پښتانه چې کوم دي، کم خلک چې دا ویډیو ګوري هغوی سر تنقید کوي په دې فنکارانو باندې، مطلب د دوی ډرامه ګوري، مطلب ښه ځان خوشحالي، خو بیا بل اړخ ته دوی باندې تنقید کوي، فنکارانو ته ډېر په بد نظر ګوري. دا څه وجه کېدای شي؟ خاص کر په خصوصي توګه باندې د سیډي ډرامو نه کوم چې سیډي اکټران دي پښتانه ته ډېر زیات خلاف دي، ولې؟ بس دا خو تاسو ډېر ښه سوال وکړو. مونږ پښتانه چونکې په ګرمۍ کې هم لګیا یو، په یخنۍ کې هم لګیا یو، خپل وخت هم ورکوو د دې عوامو دپاره، د خدمت کوو یو قسم له. خو د دې باوجود مونږ ډېر زیات خفه شو کله چې مطلب دا پښتانه مطلب زمونږ ډرامې هم ګوري، مونږ مطلب ای خوشحالولو دپاره په ګرمۍ کې هم کار کوو، په یخنۍ کې هم کار کوو، خو زمونږ زړه هغه ټایم کې ډېر زیات خفه شي کله چې مطلب دا ویورز دا وایي چېرې دا اکټران چې دي دا ډمان دي. نو ګوره ډمان خو هغه خلک دي چې مطلب پیسې واخلي پردو ودونو کې ګډېږي. فنکار خو هغې ته وایي، اکټر هغې ته وایي چې کوم د معاشرې اصلاح کوي. مونږ په دې سکرین باندې خلکو ته ښایو چې یاره د یو قسم له د معاشرې اصلاح کوو. زیاتر خلک دا وایي چې یاره تاسو په ډرامو کې خلکو ته دشمنیانې ښیې، ټوپکې ښیې، تمانچې ښیې، خو دوی کله هم دا نه دي کتلی چې مونږ ورته د هغې انجام هم ښولی دی. که چېرې تاسو په ریل لایف کې دغسې په معمولي خبرو باندې ټوپک رالی، دغسې تمانچه رالی او ګندګیري کوي، او یو بل په یوه معاشره کې ویلن کرکټر شته، ویلن کرکټر بالکل شته دی، خو مونږ ورته دا ښیو که تاسو په وړو خبرو دغسې جنګ جګړې کوئ، انجام مې مونږ اخره کې ښیو چې هغه ګوره دشمني ور په غاړه شي، در په در خورې په سر شي. پهله وګوره مطلب زندگی څومره ښه، کله چې انسان مړی وکړي نو موږ ورته په ډرامو کې بیا ښیو چې هغه مطلب هغه خوشحاله زندگی ته پاتې شي، محتاج
دروازې ته مطلب سر شي در په در خورې په سر شي نو موږ ته د دې ټوپک او د ګندګیرۍ او د دې هر څه انجام هم ښایو که چېرې تاسو په ریل لایف کې دغسې ټوپک رالی ګندګیرۍ کوئ بدماشۍ کوئ نو خدای مکه تاسو ته هم دغسې دشمنۍ در په غاړه کېږي نو زموږ د دې ډرامو نه عبرت واخلئ او پلیز تاسو په ریل لایف کې داسې مه کوئ انجام ورته موږ خامخا ښیو خو اکثر دغه خلک نه ګوري او بیا تنقید کوي بل سلیم بھائی تاسو آیډیل مطلب ارباز خان دی تاسو داغه نه امپرس دی داغه نه متاثر یا داغه په لار تللی کنه څه قصه ده مطلب تاسو هیر سټایل تاسو باډي لینګویج هغه په شان بالکل وقار صاحب داسې کار دی چې ارباز صاحب یو ښه انسان دی ډېر زبردست اکټر دی ښه اکټر دی زه قدر کوم خو زه د ارباز کاپي نه کوم ما چې څومره زده کړه کړې ده جهانګیر خان صاحب نه مې کړې ده زما بالکل جهانګیر از د بیسټ اکټر فرام آل ما د جهانګیر خان نه زده کړه کړې ده زه خپله جهانګیر خان خوښوم بل زما د ویښتو سټایل چې کوم دی دا زما سکول دوران کې اکثر زموږ سکول ته مخامخ دوکانونه به هغه ټایم کې به د اکټرانو دا پوسټرې به خرڅېدې نو مخامخ به د شاهرخ خان تصویرونه به لګېدلي ما به چې هغه ته وکتل نو د هغې په وجه باندې زما اکټینګ سره شوق هم پیدا شو ما به بالکل جی نو ما به چې د شاهرخ خان هیر سټایل ته وکتل نو زه اکثر اوس هم چې چېرته لاړ شم ته مې ماله د شاهرخ خان د زړو فلمونو هیر سټایل کټینګ وکړي نو بالکل زه د ارباز صاحب کاپي نه کوم او نه زه تاسو وختي ویلي سلیم ارباز خو زه بالکل سلیم ارباز نه یم زه سلیم خان یم ارباز صاحب په خپل ځای یو غټ اکټر دی زمونږ یو ښه ډایرکټر دی او ښه اکټر دی ښه انسان دی زه قدر عزت کوم خو زه خپله جهانګیر خان خوښوم او موږ د جهانګیر خان نه متاثر یو بل سلیم صاحب دغه راته ووایه مطلب تاسو په دې فیلډ کې کار کوئ تاسو به ډېر خبر یې مطلب یو څو کسان دي شاهد خان دی جهانګیر خان دی ارباز خان دی دا درې کسان ډېر وخت شو کار کوي او راتلونکي فیوچر داسې ښکاري چې دا به هیروګان مخکې نیو کاست نوی ټیلنټ رانغی دا ولې څه وجه کیدی شي بس ارباز خان شاهد خان عجب ګل صاحب وغیرہ دی ماشاءالله یو سټرګل کړی دی یو مطلب ټایم یې ورکړی دی او ډېر ښه اکټران دي نو دغه په وجه باندې ماشاءالله د عوامو په زړونو کې دا پراته دي د دې نه علاوه نور خلکو ته به هم چانس ورکړي خو هغې مطلب مشکله ده چې عوام خوښ کړي ځکه چې دوی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی خو بهرحال نیو ټیلنټ ته چانس ضرور ورکول پکار دي ځکه چې خامخا دا فیلډ به مخکې هم چلول غواړي نو زه دې ته ریکویسټ کوم چې چانس ورکول پکار دي نیو ټیلنټ ته تاسو ډېر کار وکړو مطلب په سکرین باندې خم لګئ او خلک مو خوښوي ځکه چې بلا مینوال دي تاسو زه چې نن راغلی یم کوم پروګرام ته چا په غوښتنه باندې راغلی یم خو مطلب تاسو هغه کار ونه کړو چې مطلب چې یو مین کریکټر دپاره تاسو چېرته دوی وانغېستی مطلب تاسو خو باډي لینګویج او فیس بیوټي هر څه برابر دي څه وجه کیدي شي داسې څه مسلې بس دې ته به زه خپل بیډ لږ به ووایم او مطلب اوس دې نه مخکې مونږ دا خبره وکړله چې مونږ ته چانس راکړي نو مونږ به خپل پرفارمنس خپل ټیلنټ به مطلب عوامو ته شو کړو نو انشاءالله امید لرم چې مونږ ته به هم کامیابي میلو شي خو د دې مین ریزن مین وجه دا ده چې مونږ ته چانس نه میلاویږي بل راځم تاسو ژوند طرف ته مطلب تاسو واده کړی بچیان مو شته بالکل جی ما واده کړی دی زما 2 بچي دي د خیره سره ها ماشاءالله بل سلیم بھائی د پښتو ډراما نیمګړی دا مطلب داسې څه څیزونه دي چې یو ښه ډراما یو معیاري جوړ شي څه کمې دي تاسو څه ګڼئ یاره د دې دپاره خو زه دا وایم چې مطلب د ښه ډرامې دپاره ښه سکرپټ پکار دی ښه ډایرکشن پکار دی ښه رایټینګ پکار دی نو دې سره به ښه ډرامه به جوړه شي نن سبا چونکې د ډرامو معیار بالکل تللی دی او یوټیوب چینل دي مخکې به دکاندارانو خپل پروډکشن کې به ډرامې جوړولې نو هغه به معیاري وي به پیسې لګولې نن غټ بچت بالکل کاسټ به خبر ریکوري بالکل جا به بلې تم تیارو نن سبا چونکې دا فیلډ چې دی دا مطلب داسې شوقیه فنکاران پکې ډېر زیات راغلي دي نو مطلب اپنی مدد آپ کے تحت مونږ نن سبا لګیا یو نو د دې په وجه باندې دا ډرامې چې کمې دي دا لږې شانتې لو لیول ته راغلي دي خو مونږ بهرحال دا کوشش دی عوامو مخکې ابجکشن کولو چې تاسو یاره دا ټوپکو تمانچو والا ډرامې جوړوي اوس مونږ دای نه راوتي یو خاص د عوامو د دې کتونکو په فرمایش باندې اوس مونږ اصلاحي ډرامې جوړو د هغې چې کومې رایې دي د هغې مطابق مونږ ډرامې جوړو اصلاحي ډرامې جوړو ډز نه بالکل پاکې ډرامې اوس جوړېږي لګیا دی ډېره مننه سلیم بھائی قدرمنو تفصیلي مرکه وشوه د سلیم رور سره او ډېرې ښایسته خبرې وکړلې سلیم بھائی یو وارې مو بیا مننه کوم مونږ ته د پروګرام د وخت راکولو
خو دغه زموږ چې کوم مینوال دي کوم پښتانه دي هغوی ته اخره کې څه پیغام ورکول غواړي؟ اخره کې خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې بس دا یو ریکویسټ هم کول غواړم چې ګوره ګرانو مینوالو موږ دا ټول اکټران چې کوم دي دا ماشاءالله ټول خانداني خلک دي تعلیم یافته دي 15 وانه وخت منځونه هم کوي دا ټول داسې خانداني پکې څوک هم نه دي پلیز نو موږ چې دا مطلب تاسو ډېر غلط تصویر ته خلکو ته پروت دا دی چې موږ ټول د خپل شوقي فنکارانو سره مطلب دی چې خانداني ډمان نشته دی پلیز ډم هغې ته وایي چې کم پیسې واخلي د پردو ودونو کې ګډېږي هغې ته ډم ویلې کېږي موږ فنکاران چې یو دا د معاشرې اصلاح کوو خو تاسو ته موږ ټوپک تمانچه ښیو خو اخره کې د دې انجام هم ښیو که چېرې تاسو په وړو وړو خبرو دغسې جنګ جګړې کوئ مرګونه کوئ نو خدای مه که دښمنۍ به در په غاړه کېږي نو پلیز موږ نه عبرت واخلئ او تاسو داسې مه کوئ او نن سبا موږ ډز ډوز نه راوتي یو اصلاحي ډرامې جوړو نو دې ته زما دا ریکویسټ دی چې پلیز مونږ ته ډمان مو وایي په دې زمونږ د اکټرانو ډېر زیات رخه پکېږي مونږ هم دغسې ستاسو په شانتې خانداني خلک یو دې کې ټول تعلیم یافته دي 15 وانه وخته منځونه هم کوو نو بس دا هغه زه به دا ووایم چې دا هغه خلک تنقید کوي کوم چې یو ګوته اکټر ته نیسي او څلور ګوتې ځان ته وي نو ګوره پښتون ماشاءالله یو ډېر ښه قوم دی پښتون نیشن از د نمبر 1 نیشن آف آل آف د ورلډ Pushtun nation is number 1 in every field, like scientist, like cricket, like boxing, like education, in every field. So I am so proud of Pushtun nation. نو زما ټولو پښتنو قوم پښتنو کتونکو ملګرو خویندرونو ټولو ته دا ریکویسټ دی چې پلیز دا اکټران هم د دې معاشرې حصه ده د کې ټول خانداني خلک دي دا ډمان نه دي پلیز دا اکټران دي د معاشرې اصلاح کوي مونږ سره مینه وکړئ مونږ ستاسو دپاره په یخنۍ کې لګیا یو په ګرمۍ کې لګیا یو ستاسو د ښه وخت تېرولو دپاره مونږ لګیا یو خپل وخت لګوو خپلې پیسه لګوو خپل دغه لګوو نو پلیز د دې په بدل کې مونږ ته کم از کم احترام راکړئ نور ملکونو کې وګورئ هغوی د اکټر ډېر قدر کوي احترام کوي نو پلیز اکټر سړي ته دومره په لاندې نظر مه ګورئ ډېره مهرباني